جی ګرانو کتونکو په ننني مرکه کې موږ سره څنګه چې تاسو اورېدلي جمشید ملازي خو په خپله علاقه باندې ډېر ښکلی نوم پرېښی دی د هغوی دا مشر موږ سره ناست دی. نن به مونږ دوی سره خبرې کوو د هغوی په نسبت باندې د علاقې په نسبت باندې او بیا هغوی اوس په دې ټایم باندې موږ سره نشته دی. الله دې هغوی ته مغفرت نصیب کړي او د هغوی په ځای چې دا کوم مشر موږ سره ناست دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة سعید بھائی ډیره مننه او زه ستا او د وطن ټي وي ډیره زیاته شکریه ادا کوم. الله هم ډېر عزتمند لره چې موږ له هم ټایم راکړ او زه خو نن بیا دا وایم چې جمشید خان ملازی شهید دی. الله سره د خاورو وبخښي او سره د ټول علیه اسلام نه الله مغفرت نصیب کړي. هغه یو روشن ستاره وه د دې وطن د خوږ درد خوږ د هغه په زړه باندې و او چې الله والا څونه زندګي ورکړې وه د دې وطن په خدمت باندې هغه ځان ورکولو ته تیار و. شپه ورځ محنت د خپلې حلقې د خپل پېښور د خپل وطن او ډېر یو دروند او د ډېر دروند خوی مالک انسان و. زمونږ خو کشر ورور و په مونږ لکه د بچو ډېر ګران و. واقعي چې د هغه درد او غم او د هغه جداوالی د برداشت کېدو قابل نه دی. الله تعالی دې مونږ ټول له صبر راکړي او په علاقې باندې مین د علاقې درد او غم په هر محاذ باندې موجود. سره مونږ د خلکو نه مو اورېدلي دي او پته ده چې د هغوی په قدم باندې تاسو قدم ایښلی دی. نو ستاسو نظریه څه وایي د علاقې دپاره د دې عوامو دپاره چې کوم د هغې تاسو نه تمناګانې دي د هغې په باره کې تاسو څه ویل غواړئ سر؟ انشاءالله تعالی جمشید خان ملازی خو ډېر دروند او ډېر قدور انسان و خو انشاءالله مونږ به کوشش کوو چې هغه کمې د هغه په شانتې خو به مونږ منډه ونه کړلی شو چا ډېر انرجیټک و خو انشاءالله د دې خپلې علاقې د خدمت او د علاقې په منډه ترله کې به انشاءالله شپه ورځ د دې خپل حلقې د دې خپل پېښور د دې خپل وطن خلکو سره شانه به شانه ولاړ او په خدمت باندې م یقین دی. مونږ خو ډېر عام خلک یو او دا د الله تعالی ډېر شکرګزار یو چې الله تعالی مونږ نه داسې یو د کار خیره خلي چې د دې خپل وطن او د دې خپلو خلکو په کار راشو. نو انشاءالله د جمشید خان ملازی میشن زمونږ مقصد دی او په دغه میشن کې انشاءالله مونږ به چرته هم د خپلو خلکو نه د خپلې حلقې د خلکو نه د خپل ښار د خلکو نه د خپل وطن د خلکو نه چرته هم شاته نه یو انشاءالله. او دا خدمت چې څنګه جمشید خان کولو څنګه د هغه میشن و انشاءالله په هغې باندې روان یو او انشاءالله دغه شانتې خدمت به د خپل وطن. دا راته وایي سرجي چې ستاسو څومره حلقه ده ستاسو څومره کتونکي دي څومره مینهوال هم دي هغوی ته د خپل طرفه څه میسج ورکول غواړي داسې څه میسج دی؟ زه خو چې ایمانا ویم نو د خپلې حلقې یا د خپل پېښور یا د خپل ډسټرکټ پېښور د خلکو مینه او خلوص چې د جمشید خان ملازی دپاره دی نو ما سره شپه ورځ داسې الفاظ نه چې زه د دې مشرانو کشرانو د همزولو د بچو د میندو خویندو د جمشید سره د لازوالې مینې او شکریه ادا کولو والله کې الفاظ شته او دا زمونږ مشران دي دا زمونږ د په مونږ باندې ګران دي مونږ په هغې باندې ډېر ګران یو. انشاءالله چې زندګي وي نو د دوی په قدر کې د دوی په عزت کې به مونږ داسې د خدای دې مونږ له داسې وس رانه کړي چې کمې وي خو زمونږ دا خلک د قدر وړ خلک دی ډېر درانه پښتانه دي ډېر عزتدار خلک دي او مونږ سره الفاظ نشته چې مونږ د هغوی شکریه ادا کړو او زمونږ علاقه د پښتنو ډېره غیرتمنده او ډېره درنه او ډېر درانه پښتانه دي. زه د خپلې علاقې د خلکو شکریه ادا کولو الفاظ نه لرم خو زه به دا ووایم چې خالق پروردګار دې دوی دومره عزتمن کړي چې دومره عزت دوی مونږ ته راکوي په الله دې دوی ډېر ګران اوسي. ډیره مننه جی. په وطن ټي وي کې د راتلو مونږ به انشاءالله العزیز په را روانه مرکه کې تاسو ته دعوت درکو د خپل پروګرام که خیري نو تاسو به مونږ ته راځئ د خیره. وطن ټي وي خو زمونږ خپل ټي وي دی او ډېره مینې سره وایو چې انشاءالله د وطن ټي وي په هر یو
مرکه کې به مونږ موجود یو د وطن ټي وي سره به په څنګ په څنګ ولاړ یو او وطن خو وطن دی نو چې د وطن ټي وي مونږ څونه شکریا ادا کړو هغه به ډېره کمه وي او سعید بھائی الله باندې ګران شئ او مونږ ډېر خوشحاله یو چې تاسو د دې خپل علاقې د دې خپل وطن په اویرنس کې د هغې په پرمختګ کې تاسو وطن ټي وي ډېر زیات کار کوي ډېره مننه او ډېره شکریه په الله ګران اوسئ